د دغه پروټین سره مرسته کوي، پروټین فولډ کوي او د ان اکټیو حالت څخه د چی حالت څخه د ان اکټیو حالت څخه دا پروټینونه بدلوي په اکټیو حالت یا هم په فعال حالت باندې. معنا دا پروټین ترڅنګ مایټوکانډریا چې د هغه یو انټر ممبران سپیس لري چې د دغه دواړو ممبرانو ترمنځ چې دی یو سپیس ته چې هغه سپیس ته ویل کېږي انټر ممبران سپیس ورته ویل کېږي. او د دې ټولو ساختمانونو ترڅنګ مایټوکانډریا چې ده دا په خپل میټریکس کې یا مثلا هغه برخه چې د انر ممبران څخه وروسته برخه ده په هغه برخه کې موږ دا بیا وروسته چیرې ځي دا پروټینونه بیا یا وروسته لایزوزوم ته ځي یا دا مثلا ممبران ته ځي او یا دا چې کېږي اکسکریټ کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. نبی مدثر یم. راځو د تیر لوست په ادامه سره نن موږ تاسو د مایټوکانډریا فنکشنز یا د مایټوکانډریا وظایف وایو چې مایټوکانډریا کمی وظیفې لري. ګورئ تاسو دې شکل ته وګورئ. په دې شکل کې موږ تاسو یوه حجره لرو. دا یوه چې ده یوه حجره ده چې په دې کې مختلف ارګانیلونه شته، لکه د مثال په توګه سره مثلا نوکلیس دی، دغسې رف اندوپلازمیک ریټیکولم، سموث اندوپلازمیک ریټیکولم، ګولجي اپاریټس، رایبوزومز او همدارنګه مایټوکانډریا په دې کې موجود دي. که چیرې تاسو دغه حجرې ته وګورئ موږ تاسو په سل یا هم په حجره کې مختلف ارګانیلونه زده کړي وو او مختلف ارګانیلونه مو باندې مو بحث کړی وو، د هغوی پر وظایفو باندې مو بحث کړی وو چې د هغو ارګانیلونو د جملې څخه د مثال په توګه سره موږ تاسو لومړی چې راشروع کړئ نوکلیس یا هم هسته مو وویله چې په هسته کې څه شي موجود دي او همدارنګه په دې څخه مثلا په دې کې کم مواد موجود دي او د هر شي وظیفه څه شي ده، کم ساختمانونه په دې کې شته. د هغه ترڅنګ موږ تاسو رف اندوپلازمیک ریټیکولم ویلی وو چې رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه کم وظیفه لري او یا هم په دې کې کم مواد جوړیږي او د دې ساختمان سره کم دی. دغه ترڅنګ مو سموث اندوپلازمیک ریټیکولم ویلی وو چې سموث اندوپلازمیک ریټیکولم کم وظیفې لري او په دې کې کم مواد جوړیږي. د دې ترڅنګ موږ تاسو ګولجي اپاریټس ویلی وو چې ګولجي اپاریټس سره کم ساختمان لري، په دې کې چې جوړیږي. او دغه ترڅنګ مو لایزوزوم هم ویلی وو. د لایزوزوم څخه وروسته موږ تاسو بل ساختمان چې راشروع کړئ هغه ساختمان ته چې ویل کېږي مایټوکانډریا ورته ویل کېږي. ګورئ دا ټوله هغه ساختمانونه دي چې دا د یوې حجرې په سایټوپلازم کې موجود دي. اوس موږ تاسو تېره ورځ د مایټوکانډریا پر ساختمانو باندې بحث وکړي. مایټوکانډریا ساختمان مو ویلي چې مایټوکانډریا سره کم جوړښت لري، د دې ساختمان سره کم دی، په دې کې کوم شیان موجود دي. پر دې ټولو موږ تاسو په تېرې ویډیو کې بحث وکړي. که چیرې تاسو تېرې ویډیو نه وي کتلې نو تاسو تېرې ویډیو ته ولاړ شئ، د مایټوکانډریا ساختمان زده کړئ او د هغه څخه وروسته موږ تاسو د مایټوکانډریا پر فنکشنز باندې بحث وکړو. ګورئ په مایټوکانډریا کې موږ تاسو څو شیان ویلې. لومړی مو دا ویلې چې مایټوکانډریا چې د هغه د دې کوم ممبران چې دي دا دوه ممبران لري. یو چې دی هغه ته چې ویل کېږي د دې اوټر ممبران ورته ویل کېږي او د هغه ترڅنګ بل ته د دې د مایټوکانډریا چې دی یو بل ممبران لري چې هغه ته چې ویل کېږي انر ممبران ورته ویل کېږي یا د دې هغه د نننۍ غشا ورته ویل کېږي. او همدارنګه د دې ترڅنګ مایټوکانډریا چې د هغه یو انټر ممبران سپیس لري چې د دغه دواړو ممبرانو ترمنځ چې دی یو سپیس شته چې هغه سپیس ته چې ویل کېږي انټر ممبران سپیس ورته ویل کېږي. او د دې ټولو ساختمانونو ترڅنګ مایټوکانډریا چې ده دا په خپل میټریکس کې یا مثلا هغه برخه چې د انر ممبران څخه وروسته برخه ده په هغه برخه کې موږ تاسو یو چې دی مایټوکانډریل ډي ان اے لرو چې د خپل مټرنل ډي ان اے ده او دغه ترڅنګ رایبوزومونه لرو چې دغه ډي ان اے او رایبوزوم په واسطه سره مایټوکانډریا خپل یو څه اندازه پروټینونه خپل د فنکشنز لپاره څه کوي پروډوس کوي. دا موږ تاسو ټول په تېره ورځ کې د مایټوکانډریا په ساختمان کې وویل، یعنی د مایټوکانډریا ساختمان چې دی هغه کې دغه شان موجود دي. اوس نو د مایټوکانډریا په ساختمان کې چې دغه شان موجود دي د هر یو خپل ځان ته چې لري وظیفې لري، هر یو خپل ځان ته یو فنکشن لري، یو وظیفه لري چې د هغه په واسطه سره مثلا د دې د مایټوکانډریا مکمل اورال هغه کومې وظایف چې دي هغه څه کېږي سرته رسیږي. نو د دې لپاره چې موږ تاسو د مایټوکانډریا په وظایفو باندې په مکمل ډول سره سم سر خلاص کو، موږ تاسو به د مایټوکانډریا د هر یو ساختمان د وظایفو څخه را شروع کو. د مایټوکانډریا هر یو ساختمان به وایو چې د هر یو ساختمان وظیفه یې چې ده بیا د هغه څخه وروسته موږ تاسو د مایټوکانډریا هغه کوم وظایف دي په دې باندې په مکمل ډول سره د دې سر خلاصوي. دغه ساختمان چې تاسو په حجره کې وینئ دغه ساختمان خپله چې ویل کېږي دې ته موږ تاسو مایټوکانډریا ورته وایو. د مایټوکانډریا هغه د کوم عمومي شکل چې دی د دې سره به تاسو آشنا سوي یاست. په تېره ویډیو کې هم موږ تاسو پر دې باندې بحث وکړي. ما تاسو ته وویله چې که فرض کړئ چې دا مثلا څه شي ده، دا مثلا یو مایټوکانډریا ده. دا مایټوکانډریا چې ده دا خپل ځان ته څه شي لري، دا خپل ځان ته
دوه دانې ممبرانس لري چې دغه ممبران په دغه رقم شکل سره ایښول سوي همدارنګه دننه خپل ځان کې چې شي لري ډي ان اے لري او دغه ترڅنګ مختلف رایبوزومونه لري چې د هغه په واسطه سره بیا د دې خپل کوم پروټینونه چې دي هغه پروډیوس کیږي. یو شی ته که چېرې تاسو فکر کړی وي تېره ورځ ما تاسو ته دا خبره وکړله چې دغه کوم دغه اینر ممبران چې دي دا د دې دغه جوړښت په دا رقم دی چې دا خپل ځان کې انویجینیشنز لري یا ځینې دننه میټرکس ته دننه ننوتلي ساختمانونه لري چې دغه ساختمانونو ته د دې څه ویل کېږي دا ساختمانونو ته د دې کریسټاوې ویل کېږي. کریسټا چې دغه کریسټا چې د دې وظیفه دا ده چې کوم سرفیس ایریا یا هم د مایټوکانډریا هغه سرفیس ایریا چې د دا راته انکریز کوي یا هم راته ډیروي د میټابولیک ریاکشنز دپاره. نو دا په خپله چې شي سوله دا مایټوکانډریا سوه. اوس په دغه شکل کې که چېرې تاسو وګورئ موږ د دغه حجرې څخه ځینې برخې رانږدې کړي دي د حجرې څخه مو چې کړي دي ځینې برخې مو رانږدې کړي دي چې د هغو برخو د جملې څخه یوه دغه برخه ده چې که دغې برخې ته تاسو وګورئ دغه برخه چې مثلا په دې کې د مایټوکانډریا باندنی کوم اوټر ممبران چې د دغه شامل دي او د دې کوم اینر ممبران چې دی دغه اینر ممبران یې چې شي دی په دې ځای کې شامل دي او د هغه ترڅنګ په حجره کې چې کوم آزاد رایبوزومونه دي هغه آزاد رایبوزومونه او د دې ترڅنګ نوکلیس یا هسته چې د حجرې یعنی دا مکمل چې دغه کوم شکل چې تاسو وینئ دا هم یو سیل دی چې په سیل کې یا په حجره کې موږ ځینې ساختمانونه مو څه کړي دي رانږدې کړي مو دي تر څو موږ د مایټوکانډریا دغه کوم اوټر ممبران چې د اینر ممبران چې د دې په وظایفو باندې سم سر خلاص کو. ګورئ د دې نه مخکې چې موږ د مایټوکانډریا وظایف ټول ووایو غواړم چې یو شی تاسو ته واضح سي هغه دا چې موږ تاسو په تیرو ویډیوګانو کې په مخکې ویډیوګانو کې دا ویلي وه چې موږ په حجره کې یو ساختمان لرو چې دغه ساختمان چې مثلا داسې شکل لري او دا پر خپله سطحه باندې چې شي لري پر خپله سطحه ځینې نور ساختمانونه لري چې دغه ساختمانونو ته چې ویل کېږي رایبوزومونه ویل کېږي. ګورئ دغه چې موږ تاسو ویلي وو دې ته موږ تاسو رف انډوپلازمیک ریټیکولم ویلي دي صحیح دي. رف انډوپلازمیک ریټیکولم ما تاسو ته ویلي وو چې پر خپله سطحه باندې رایبوزومونه لري چې مثلا کله په د هستوي ډي ان اے څخه ام ار ان اے چې د هغه ټرانسکریپټ سي بیا هغه راځي دلته د ام ار ان اے د دې په واسطه سره ټرانسلیټ کیږي د دغه رایبوزومو په واسطه سره چې هغه د رف انډوپلازمیک ریټیکولم پر سطحه باندې دي دا مثلا څه کېږي ټرانسلیټ کیږي او بیا د ننه په رف انډوپلازمیک ریټیکولم کې پروټینونه جوړیږي چې دغه پروټینونه چې بیا دي دا بیا وروسته چیرې ځي دغه پروټینونه بیا یا وروسته لایزوزوم ته ځي یا دا مثلا ممبران ته ځي او یا دا چې کېږي اکسکریټ کیږي. دغه خبرې موږ تاسو په تیرو ویډیوګانو کې کړې وې په دغه کوم شان چې زه تاسو ته وایم دا موږ تاسو ټولو په تیرو ویډیوګانو کې ویلي دي د دغو رایبوزومو ترڅنګ په خپله دا خو د رف انډوپلازمیک ریټیکولم پر سطحه رایبوزومونه دي په خپله په حجره کې په آزاد ډول سره هم رایبوزومونه پراته دي چې د هغه رایبوزومونو څخه د نورو پروټینونو په جوړولو کې استفاده کېږي. ولې دلته په رف انډوپلازمیک ریټیکولم کې چې کوم پروټینونه جوړیږي هغه خو به یا لایزوزومل پروټینونه وي یا به ممبران پروټینونه وي یا به هغه پروټینونه وي چې هغه به اکسکریټ کېږي. نو د مایټوکانډریا دپاره چې کوم پروټینونه جوړیږي د هغه پروټینونه د څه په واسطه سره جوړیږي هغه پروټینونه د دغه رایبوزومو په واسطه سره بیا څه کېږي ټرانسلیټ کېږي او هغه بیا جوړیږي. نو دغه رایبوزومونو چې کومه وظیفه ده او کوم چې مثلا چیرې موجود دي د دی او د آزادو رایبوزومونو چې د حجرې په سایتوپلازم کې موجود وي د دې ترمنځ باید تاسو فرق وپېژنئ. راځو موږ تاسو اوس د مایټوکانډریا طرف ته. ګورئ یو خو مایټوکانډریا ده ما تاسو ته په تېره ویډیو کې هم ویلي وه چې مایټوکانډریا خپل ځان کې چې شي لري خپل په سایټوپلازم کې دا تاسو فرض کړئ دا د مایټوکانډریا اوټر ممبران دی صحیح دی دا د مایټوکانډریا چې شي ده دا اوټر ممبران ده دغه چې دی دا د مایټوکانډریا چې ده دا اینر ممبران ده صحیح دی او دغه کومه برخه چې ده دا د دې اینر ممبران سپیس دی صحیح دی. اوس په دې ځای کې دا چې سو دا سایټوپلازم سو د حجرې او دا چې سو دا میټرکس سو د څه شي د مایټوکانډریا او د مایټوکانډریا په کوم میټرکس چې دی په میټرکس کې موږ تاسو ویلي وه چې په دې کې دوه ساختمانونه موجود دي یو چې دی هغه مایټوکانډریل ډي ان اے موجوده ده په دې کې او بل چې دی رایبوزومونه موجود دي صحیح دي چې دا ځینې اندازه یعنی یو اندازه د مایټوکانډریا د وظایفو لپاره یو اندازه پروټینونه چې دي هغه د دې په واسطه سره څه کېږي پروډیوس کېږي. دا موږ تاسو په تېره ویډیو کې ویلي وه.
ګوري تاسو فرض کړئ چې دا مثلا چې د مثال په توګه سره دلته موږ یو ډي ان اے لرو چې د خپل د مایټوکونډریا ډي ان اے ده. دغه ډي ان اے چې دا داسې جینونه لري چې دا کولای شي چې ار ان اے څه وکړي ټرانسکرپټ کړي، او کله چې ار ان اے ټرانسکرپټ شي هغه بیا مثلا د مایټوکونډریا کوم رایبوزومونه چې دي هغه د دې څخه چې جوړوي مثلا پروتینونه جوړوي چې هغه پروتینونه بیا کېدلای شي چې د مایټوکونډریا په وظایفو کې د دې سره مرسته وکړي. خو دغه کومه ډي ان اے چې ده دا ټوله هغه یا دلته چې مثلا په مایټوکونډریا کې چې مثلا کوم ډي ان اے او کوم رایبوزومونه موجود دي دا نشي کولای چې ټوله هغه پروتینونه پروډیوس کړي کوم چې یو مایټوکونډریا خپل د وظایفو د سرته رسولو لپاره ضرورت ورته لري، بلکې د مایټوکونډریا ډیره کمه اندازه پروتینونه دلته پروډیوس کیږي. د مایټوکونډریا په زیات اندازه پروتینونه چې دي هغه خپل د نوکلیس او د سایټوپلازم کوم رایبوزومونه چې دي د هغه په واسطه سره څه کیږي پروډیوس کیږي. نو موږ تاسو دلته د مثال په توګه دا موږ چې څه نوکلیس یا هم هسته سوله نوکلیس کې موږ تاسو ډي ان اے لرو. دا ډي ان اے چې دا مثلا ار ان اے څه وکړي راته ټرانسکرپټ کړي. کله چې ار ان اے ټرانسکرپټ کې بیا د ار ان اے دغه نوکلیس پورز یا هم دغه کوم د هستوي سوري چې د دې څخه څه کیږي د باندې راوځي. کله چې دا د دې څخه د باندې راوځي نو دا بیا راځي چیرې رایبوزوم ته، په رایبوزوم کې دا بیا څه کیږي ټرانسلیټ کیږي او د دې څخه بیا شي جوړیږي د دې څخه پروتینونه جوړیږي. خو دغه کم پروتین چې د دې ځای څخه راووتی مثلا جوړ سو دا پروتین چې دی دا انفولډډ وي، سره کم وي انفولډډ وي. دا به هم تاسو په یاد موږ تاسو ویلي و چې د رف انډوپلازمیک ریټیکولم کې د پروتین چې سره رسیږي فولډینګ سره رسیږي، خو هغه د چی لپاره و هغه د لایزوزوم د ممبران او یا هم د اکسکریشن لپاره و. خو دلته چې د مایټوکونډریا لپاره چې کوم پروتین پروډیوس کیږي کوم پروتین جوړیږي هغه پروتین انفولډډ وي. انفولډډ معنا دا چې اکټیو نه وي، فعال نه وي. دغه کوم انفولډډ پروتین چې د مایټوکونډریا لپاره پروډیوس سو دا انفولډډ پروتین راځي دلته د مایټوکونډریا کوم اوټر ممبران چې دی پر دې باندې مختلف ریسپټرونه شته. دا ریسپټر سره دا څه کیږي دا اټچ کیږي ورسره یو ځای کیږي. کله چې دا د ریسپټر سره یو ځای سو نو دغه ریسپټر چې به دی دلته یو دانه پروتین دلته پروتینونه موجود دي د مایټوکونډریا پر اوټر ممبران باندې دغه پروتین الرټ کوي او هغه څه کیږي هغه خلاصيږي. دغه کوم چینل چې دی دغه کوم پروتین چې دی دا څه کیږي دا خلاصيږي. او کله چې دغه چینل خلاص سو نو بیا دغه کوم انفولډډ ډي ان اے چې د پروتین چې دی دا را داخليږي و چیرې و انر ممبران سپیس ته یا هم د دوو ممبرانو ترمنځ کوم سپیس دی دغه سپیس ته را داخليږي. دغه کوم پروتین چې تاسو ویني د پروتین ته چې ویل کیږي د پروتین ته ترانسلوکیز اف اوټر ممبران ورته ویل کیږي. ترانسلوکیز اف اوټر ممبران ورته ویل کیږي دغه پروتین، یعنی دغه انفولډډ کوم پروتین چې د رایبوزوم په واسطه سره پروډیوس سو دغه راځي بیا چیرې د مایټوکونډریا پر اوټر ممبران چې کوم ریسپټران دي دغه ریسپټر سره دا یو ځای کیږي. ریسپټر چې دی پروتین الرټ کوي او هغه بیا خلاصيږي. کله چې پروتین خلاص سو د کوم پروتین ترانسلوکیز اف اوټر ممبران یا دته موږ تاسو په لاندې ډول سره ټي او ام هم ورته ویلی سو. ترانسلوکیز اف اوټر ممبران پروتین چې کله خلاص سو نو دا دغه انفولډډ پروتین چې د مایټوکونډریا د فنکشنز لپاره دا پروډیوس شوی دی دا راوړي چیرې دا راوړي انر ممبران سپیس. دغه انر ممبران سپیس ته چې راوستي د انټر ممبران سپیس ته د دوه ممبرانو ترمنځ چې کوم سپیس دی دغه انټر ممبران سپیس ته راولي. په انټر ممبران سپیس کې دلته یو بل دانه ریسپټر موجود دی، یعنی پر هغه چیرې موجود دی پر انر ممبران باندې موجود دی. ګوري دا خبره تاسو ته واضح کوم. یو موږ تاسو انر ممبران لرو دننی غشا لرو، یو اوټر ممبران لرو باندنی غشا لرو. یو د دغه دواړو ممبرانو ترمنځ سپیس یا فاصله موجوده ده چې د چول کېږي انټر ممبران سپیس ورته ویل کېږي. کله چې مثلا دغه ریسپټر دغه پروتین چې دی ترانسلوکیز اف اوټر ممبران چې دی دا اوپن کړي نو د انفولډډ پروتین را داخليږي و انټر ممبران سپیس ته. کله چې دا انټر ممبران سپیس ته را داخل سو دغه څخه وروسته دا پرې د یو بل ریسپټر سره یو ځای کېږي چې دا ریسپټر پر دننی غشا باندې موجود دی. بیا دا راځي د دې سره ځای کېږي او دا چې دی دا به دلته یو بل پروتین چې دی هغه دا څه کوي الرټ کوي او هغه بیا خلاصيږي. دا پروتین چې کله خلاص سو نو د دې په واسطه سره دغه انفولډډ پروتین دغه چینل تاسو زه پروتین نه وایم د چینل وایم په دې خاطر چې دا پروتین سره تاسو غلط نه کوي. دغه چینل چې دی
دا خلاصیږي او دغه څخه وروسته دغه د دې په واسطه سره دغه انفولډډ پروټین یا د ان اکټیو پروټین دا غیر فعال پروټین راځي د مایټوکاندریا چیرې را داخليږي د مایټوکاندریا میټریکس سره داخليږي د چی د لارې دغه چینل د لارې د خپل چی ویل کېږي د دې نوم چشتي د دې پروټین نوم چشتي د دې پروټین نوم دی ترانسلوکیز اف انر ممبران یعنی دا ترانسلوکیز اف اوټر ممبران سو دا ترانسلوکیز اف انر ممبران سو د دې ته ټي آی ام ویل سو د ته ټي او ام ورته ویل سو اوس نو دا پروټین خود ترالی و سایټوپلازم ته مګر دا پروټین هیڅ کار نشي کولای ولې ځکه چې پروټین ان اکټیو دی پروټین غیر فعال دی پروټین تر اوسه پرې اکټیو سوی نه دی نو تر څو وخت پرې چې دا اکټیویټ نشي تر هغه وخت پرې دغه پروټین کې داسې چې مثلا یو انزایم دا پروټین کې داسې چې مثلا د مایټوکاندریا مثلا یو وظیفه چې هغه د دې په واسطه سره باید سرته ورسیږي دغه مثلا پاغه کې دا مرسته وکړي مګر دا پروټین په حال هیڅ کار سرته نشي رسولی ولې ځکه چې دا پروټین چې دی هغه ان اکټیو دی دا تر اوسه پرې فعال نه دی نو په دې خاطر دا هیڅ وظیفه سرته نشي رسولی نو د دې لپاره بیا په مایټوکاندریا کې د نن چې شسته په مایټوکاندریا کې د نن مختلف پروټینونه مختلف پروټیز انزایمونه سته چې هغه انزایمونه مرسته کوي د پروټین سره تر څو دا پروټین څه پوسي اکټیو یا فعال شي یعنی تاسو فرض کړئ چې دا د مایټوکاندریا چې شس ولا هغه پروټیز انزایمونه سو د انزایم ته چویل سو د انزایم ته موږ تاسو ځنی مثلا په مایټوکاندریا کې چې هغه پروټیز انزایمونه موجود دي دا انزایم راځي د چی سره مرسته کوي د دغه پروټین سره مرسته کوي پروټین فولډ کوي او د ان اکټیو حالت څخه د چی حالت څخه د ان اکټیو حالت څخه دا پروټینونه بدلوي په اکټیو حالت یا هم په فعال حالت باندې معنا دا پروټین به بیا سره کم سي کله چې مثلا دغه پروټیز انزایم د دې سره یو ځای سي پر دې باندې مثلا کار سره ورسوي د هغه څخه وروسته به دغه پروټین چې دی دا به په یو فعال پروټین یا هم په یو فعال انزایم باندې څنګه سي بدل بسي او بیا په مایټوکاندریا کې خپل کار سره رسوي یعنی د مایټوکاندریا دغه ممبران یا د دې د کوم غشاوي چې د دې خو هغه ولنی وظیفه ده اسوله چې د ټولو شانو څخه تاسو چې زده کړل د ټولو شانو څخه تاسو د مایټوکاندریا د اوټر ممبران او د انر ممبران اوله وظیفه زده کړل چې اوله وظیفه چې ده د دې اوله وظیفه چې د پروټین ترانسپورت دی اوله وظیفه چې ده پروټین ترانسپورت یا هم د پروټینونو د ننه یا مایټوکاندریا ته د پروټینونو د ننه وړل سو اوله وظیفه چې سوله پروټین ترانسپورت سو معنا پروټین یې څه په وکړله هغه پروټین چې د نوکلیس په واسطه سره د رایبوزوم په واسطه نوکلیس او د رایبوزوم په واسطه سره د مایټوکاندریا د لپاره پروډوس سو هغه د چی په واسطه سره مایټوکاندریا ته یوړل سو د مایټوکاندریا د انر او د اوټر ممبران په واسطه سره د مایټوکاندریا ته ترانسپورت سو مایټوکاندریا ته یوړل سو نو د مایټوکاندریا د اوټر او د انر ممبران هغه اوله وظیفه چې شوله اوله وظیفه دا سوله چې دا پروټینونه ترانسپورت کوي پروټینونه څه کوي ترانسپورت کوي او بیا هم مایټوکاندریا کې هغه سره کوم اکټیویټ کیږي د چیش لپاره بیا مخکې استفاده کیږي هغه هم تاسو ته ودیته ویل نو په دې کې باید تاسو لومړی دوه شان چې دي هغه تاسو باید ډیر یعنی تاسو باید په یاد وي هغه دا چې پر اوټر ممبران باندې په دې کې دلته پروټینونه موجود دي د پروټینو د ترانسپورت کولو لپاره یا چینلونه موجود دي د پروټینو د ترانسپورت کولو لپاره چې هغه ته ویل کېږي ترانسلوکیز اف اوټر ممبران ورته ویل کېږي او همدارنګه پر انر ممبران باندې هم ځینې چینلونه ځینې پروټینونه موجود دي چې هغه دغه پروټینونه څه کوي د ننه یې و دغه انفولډډ یا ان اکټیو پروټینونه غیر فعال پروټینونه و د ننه و د وچی وړي د میټریکس ته وړي د مایټوکاندریا د ته باید ویل کېږي د ته ترانسلوکیز اف انر ممبران ورته ویل کېږي د دې په واسطه سره انفولډډ پروټینونه چې د مایټوکاندریا د فنکشن لپاره پروډوس شوي دي د نوکلیس او د رایبوزوم په واسطه سره د دغه دوه ترانسلوکیسز په واسطه سره دا چیرې دي د ننه د مایټوکاندریا و میټریکس ته رسول کېږي نو د مایټوکاندریا د اوټر ممبران او د انر ممبران لومړنۍ وظیفه چې شوله ترانسپورت اف پروټینز پروټینونه څه کوي ترانسپورت کوي د چیشي څخه د سایټوپلازم څخه و میټریکس ته یعنی دا د چیشي جرنی و دا د حجرې د سایټوپلازم څخه تر مایټوکاندریا تر میټریکس پورې دغه جرنی و چې دغه ځای څخه پروټینونه راوړي دلته په څه رقم طریقو سره راوړي څنګه راوړي د چیش په واسطه راوړي ټول تاسو زده کړل نو د مایټوکاندریا لومړنۍ وظیفه د دې د اوټر ممبران او د انر ممبران چې شوله پروټین ترانسپورت